په خیر راغلی د مور زامنو د ترور زامنو د خور زامنو ویسندیش ته په خیر راغلی د زرڅانګې ترور د رونو کور ته په خیر راغلی یا ښایسته خلکو د بدرنګو خلکو کور ته په خیر راغلی یاره ګیرز ګله وی زور شوي خو سوره نه شوې وسه پورې د کرکټ پرې نه ښودلو دا د نور په ما کې سپین ولګېدل او ته کرکټ نه پرېږدې بس کمره ځوانان را مخکې کوي یاره کاټې استاز اعظم خانه د بوسکې استاز د چې دی که نه کرکټ مې پرېښی دی و صرف خلکو ته خوش آمدیدی وایم چې ایرپورټ ته څوک راځي زموږ ملک ته نو په مخه کې ورته خوش آمدید وایم چې په خیر راغلی زموږ ملک ته که څنګه رسله مسله که مسله بالکل ګلید ګله دا وګوره حالات دومره خراب دي چې ما دوکړو ته لاس اچولی دی او خلکو ته دوکړې وهمه خو ښایسته لکه نسیم شه د بدرنګو خلکو په منځ کې ناستې داسې ځلیږي لکه سپوږمۍ په خیر راغلی په خیر مننه مسله رسله که مسله مننه ډېره زیاته زم دغې شیزیانو ته ډېر زیات ځمه چې کوم ځای کې بدرنګه خلک اوسېږي چې زه پکې لږ نور هم ښایسته ښکاره شمه که نه وی او هلکه صیم ایوبه او معیوبه ته چې دی مخامخ شاټونه نه وهي او ټول په کوناټو په زومباټو باندې شا طرف ته شاټونه وهي لږ مخامخ هم شاټونه وهه که نه ظالمه ده خو دی کومه ورځ به غلط لګېدلی بیا به په اسپتال کې پروت وي یاره ګیرزګله خو بس د هر سړي خپل شټیل دی او زما دغه شټیل دی چې زه په کوناټو په زومباټو باندې شا طرف ته شاټونه وهمه که په تاسو ویسټنډیز کې دومره څوک نر پیدا شو چې په کوناټو یې شاټونه وهله نو زه به کرکټ پرېږدم وسې میوبه دا خلک تا نه سوځي دا هر سړي خو دا د وس کار نه دی که نه چې په کوناټو باندې شا طرف ته دغسې شاټو وهي خو ته یې چې داسې ورته ټیټ شي او په کوناټي دا بالو شا طرف ته چکه چاره کې منم دی دا خلک تا نه سوځي دا زاړه شول خو ساړه نه شول یاره کاټې استاد اعظم خانه ته خو ډېر بې شرمه انسان یې زموږ د ملک د کرکټ جامې دې مه اچولې دي او موږ پسې خبرې م کې موږ زاړه یو خو ساړه نه یو دا در سره منمه دا وګوره د خیر سره په اخر عمر کې مې دوکړو ته لاس اچولې دي ونسیم شته ښایسته هلکه ته خو ورته څه ووایه که نه وایي نو زه به ورته څه ووایم زه چې د دې دپاره راغلی یم چې دلته بدرنګه خلک اوسېږم د چې پکې داسې ښایسته ګرځم نو دا بدرنګه خلک به ما ګوري چې دا څومره ښایسته هلک دی مې چې پرېږده چې وسوځېږي دا خلک ونسیم شه په کرکټ ته دې سوچ وکړه په ښایست باندې به څه وکړې ښایست خو د جینکیانو سره مزه کوي منه داسې موږ بدرنګه یو وشه د موږ د تپوس د خلکو نه وکړه چې موږ به دا بالنان سهار او ماښام په ناشته کې خوړل یاره بالکل نسیم شه ښایسته هلکه دا ادم خواره د دې سره ګزاره کوه هسې نه چې درانه دې وخوري خو زه باقي خبره دې شي ده چې په میچ کې به ترېنه چمړه وباسو چې کم دی